سلامونه نیکی هیلې ملګرو ژوندي اوسئ. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په دغه ورځ باندې ټوله نړۍ ټول قامونه خپلې ژبې لمانځي. د دغه ورځې اهمیت او ارزښت و هغه قامونو ته معلومیږي چې کم قامونه د خپلې ژبې په ارزښت باندې پوهیږي. د دې ورځې د ټاکلو مقصد هم دا دی چې هر قام خپله ژبه یاد وساتي او د خپلې ژبې سره مینه وکړي او په خپله ژبه کې لیک لوست وکړي او خپله ژبه شاته نه وغورځوي. کومو قامونو چې ملګرو خپله ژبه هېره کړې ده هغه قامونه نړۍ هېر کړي دي، او کومو قامونو چې خپله ژبه ژوندۍ ساتلې ده نن موږ او تاسو وینو چې په نړۍ کې هغه قامونه سرلوړي او بریالي دي. په دغه هکله باندې د نړۍ د معلوماتو سره سم چې څه وخت انسانیت وده کوله په نړۍ کې 14,000 ژبو وجود درلود. 14,000 ژبې په دا نړۍ کې ویل کېدلې، خو دا په وخت سره په دې کې کمښت راتلی او غلامو قومونو خپلې ژبې د یرغلګرو د ظلم له وجې یېرې کړلې او هغه یرغلګر چې پر کومو منطقو باندې به راغلو هغه قومونه به غلامان کړل او پر هغو باندې به خپله ژبه مسلطه کړله او د ده ذاتي او قامي ژبه به یې د ده څه واخیستله. همداسې په نړۍ کې دغه ژبې په وخت راکمېدلې چې دا وخت د بین الملل د سروې یا پلټنې سره سم په نړۍ کې فقط 3,500 ژبې دا وخت پاته سوي. په دغه 3,500 ژبو کې هم ځینې داسې ژبې شته چې فقط یو کسان په نړۍ کې وایي. په هغه ژبو کې یوه ژبه پښتو هم ده. نو دغه ژبه چې زموږ مورنۍ ژبه ده پښتو ده، د دې خدمت، د دې پالل، د دې ساتل پر موږ ټول پښتانه قام باندې یوه فریضه ده او دغه فریضې د پوره کولو دپاره موږ ته پکار ده چې په دغه ورځ باندې خپل د ژبې د خپلې مورنۍ ژبې پښتو سره د مینې د څرګندولو په هکله باندې موږ لمانځنې وکړو. خپله ژبه هم د نورو ژبو سره سیاله کړو. دغه هکله به شهزاد صاحب د نن د ورځې په مناسبت باندې زه یو 2 شعره تاسو ته وړاندې کړم. ورونو نن د سیالو سره سیالو ژبو ورځ ده. ورونو نن د سیالو سره سیالو ژبو ورځ ده. 21 فروری د نړیوالو ژبو ورځ ده. واه ډېر ښه ورونو نن د سیالو سره سیالو ژبو ورځ ده. ورونو نن د سیالو سره سیالو ژبو ورځ ده. 21 فروری د نړیوالو ژبو ورځ ده. راسه چې کماله افتخار ورباندې وکړو. راسه چې کماله افتخار ورباندې وکړو. دا د ښار د خلکو کلیوالو ژبو ډېر ښه کمال صاحب، ډېر ښه. راسه چې کماله افتخار ورباندې وکړو. راسه چې کماله افتخار ورباندې وکړو. دا د ښار د خلکو کلیوالو ډېر ښه کمال صاحب، ډېر ښه. نو قدرمنو لیدونکو موږ د پیاوړي لیکوال پښین لخوا نن یو ځل بیا تاسو ته د مورنۍ ژبو په هکله باندې بس همدغه وړوکی پیغام درکول غوښت چې خپله ژبه مه هېروئ. لکه څنګه چې خوشحال بابا ویلی دی چې د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی،
د بل ژبه زده کول کلوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالې دوا د خپلې ژبې سره مینه وساتئ خپله ژبه ولولئ خپله ژبه ولیکئ او خپله مورنۍ ژبه پښتو ووایاست نو زه په دا عقله باندې د 21 فروری چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده پروفیسر فیض محمد شهزاد ته ورځمه چې دی د نن د ورځې په هکله باندې خپل مختصر پیغام وړاندې کړي. ډېره مننه تیمورشاه کمال صاحب او ډېره مننه د طاهر دیوال صاحب. ستا او ستا ټولنه هر کال زه پر ګواه یم د 21 فروری نړیوالې ورځې ژبې په حواله عموما نشست کړی دی. زه آفرین درته وایم، زه دا کوم او لکه ته یا زه هر څوک باید چې په دې خبر وي چې د هر شي یو ورځ وي، خو نن ورځ په نړیوالې سطح هغه د ژبو ده او دا کائنات الله جل شانه چې غوړولی دی هم دا د انسان دپاره دی او انسان چې کوم دی هغه د کائنات سرتاج دی او چې د انسان شو نو دته خو ژبه ورکړې ده نه لکه څرنګه چې تا وویلې چې د دیارلو زرو ژبو سره راغلی وو او حال دا چې نن په 3.5 ژبو باندې ودرېدله. ولې ودرېدله نه؟ لکه انسان چې مري داسې ژبه هم مري او اوس هم زه د دې دار آفرین او عیسه چې ده زه لیکوالانو ته ورکوم، شاعرانو ته ورکوم. دغه شاعران دي دغه لیکوالان دي که لږ ډېره ژبه ژوندۍ ده چې ژبه معرفي کړې ده هغه مرحوم ملت دا د لیکوال دا ادیبان. او یوه خبره تاریخي په دې حواله وکړم چې دا د ژبې په مسله باندې اول وار د بنګال طالب علمانو چې د پوهنتون ده وو د کالجو ده وو د خپلې ژبې مطالبه یې وکړه، په دې کې تشدد وصولو د هغه تشدد بعد چې کوم دی نه بیا عالمي ادارې چې کوم دی نه دغه اعلان وکړي نو دې ته وویلې چې پس بیا یې ورځ ورته مقرره کړه. عبدالرحمن هدا چې پښتو ژبې دی د پښتو ژبې خپل یو تاریخ دی د پښتو ژبې خپل یو ارزښت دی یعنی و د تازه شماریه د ادارې د ریپورټ مطابق چې دغه ټیم په دغه سیمه کې په کومه سیمه کې په کوم ملک کې په کوم ریاست کې چې ما ته میشته یو پښتانه سره یو ځای دي یعنی دویمه لو ژبه چې د هغه پښتو ژبه ده د دې ملک هم دویمه ژبه چې کومه ده هغه پښتو ده. نور نو پښتو په کومه دنیا کې ویل کېږي او چیرې ویل کېږي څنګه میشته دي نو زه د هغه پیغام لرم اورېدونکو ته لیدونکو ته چې د ژبې ورځ باید چې په یاد ولري او په او د ژبې سره مینه باید پیدا چې د ژبې سره مینه پیدا شي. مینه هغه وخت پیدا کېږي چې دی ځان د کتاب سره وتړي، دی ځان د تاریخ سره وتړي، دی ځان د ادب سره وتړي، د پوهانو سره ناسته شروع کړي نو به ژبه مو معلوم شي. اوس دا ژبه یوه پښتو ژبه ده نه چې د کومه وخت راشروع ده د کومه راسې راشروع ده نه. اوس په دا ورځ خو موږ باید چې دا مازې ووایو نه چې نن د نړیوالې سطح باندې د ژبو ورځ ده. بیا که یو بل نشست وو په هغې کې به بیا خبره پر وکړو او اوس به زه دا ووایم کمال صاحب اوس به دا دوه درې شعره د نن د ورځې د پیغام په توګه باندې لیدونکو ته ووایم نه یو شعر به درته ووایم ځکه زه شهزاد هم یو انسان یم سر پر ځکه زه شهزاد هم یو انسان یم شاهد دا زما ګناه ده چې افغان یم سر پر ځکه زه شهزاد هم یو انسان یم شاهد دا زما ګناه ده چې افغان یم ما ایمان د مور د فیصدي رودلی ما ایمان د مور د فیصدي رودلی ما ایمان د مور د فیصدي رودلی ټیټ بنسم چې ایمان لرم کمان یم
سر پمزه زه شهزاد هم یو انسان یم شاید دا زما ګناه ده جهان جهان مننه. قدرمنو لیدونکو د مورنۍ ژبو په هکله مو د پیاوړي لیکوال مختصر پیغام واورېدی. له تاسو څخه د اجازې له مخه یو دوه شعره ډالۍ کومه. شهزاد صاحب هم مې د سرو هم مې د تورو هدیره جوړه کړه. هم مې د سرو هم مې د تورو هدیره جوړه کړه. هم مې د سرو هم مې د تورو هدیره جوړه کړه. پر خپله خاوره مې د نورو هدیره جوړه کړه. بیا ووایه که هم مې د سرو هم مې د تورو هدیره جوړه کړه. پر خپله خاوره مې د نورو هدیره جوړه کړه. او چې پر اسمان به د نړۍ یوازې دوی ځلېدل. چې پر اسمان به د نړۍ یوازې دوی ځلېدل. ما نن د هغه لمر او ستورو هدیره جوړه کړه. چې پر اسمان به د نړۍ یوازې دوی ځلېدل. چې پر اسمان به د نړۍ یوازې دوی ځلېدل. ما نن د هغه لمر او ستورو هدیره جوړه کړه. قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال د مورنۍ ژبو په هکله مو دا لنډکی پیغام واورېدی. هیله درڅخه کوو چې د خپلې مورنۍ ژبې سره تړاو پیدا کړئ. خپله مورنۍ ژبه ووایاست، ویې لیکئ، ویې وایاست او د خپلې مورنۍ ژبې قدر وکړئ. چا چې د خپلو ژبو قدر کړی دی هغه قامونو د ځان قدر کړی دی او هغه نن په نړۍ کې سرخیله، کامیابه او بریالي دي. د همدې پیغام سره د پیاوړي لیکوال زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض محمد شهزاد، طاهر لیوال او د پیاوړي لیکوال ټول غړي تاسو ته د نن د ورځې مبارکي وړاندې کوو. ژوندي اوسئ، بریالي اوسئ، پر پښتو ټینګ اوسئ. مننه.